سلامونه درنو لیدونکو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاست او د صحت جامې به مو په تنوي ښه راغلاست درته وایم او رابوله مو د فولډر اړوند ځینو په زړه پورې معلوماتو ته. په دې هیله چې دغه معلومات به مو خوښ شي، نو راځئ دغه معلومات در سره وګورئ. که چیرې تاسې غواړئ چې په کمپیوټر کې یو نوی فولډر جوړ کړئ، نو معمولا یو طریقه چې تاسې به ډېر کاروئ هغه رایټ کلیک او دې ځای نه نیو ته راتلل او دې ځای نه یو نوی فولډر جوړول دي. خو که چیرې تاسې وغواړئ دغه طریقه په شارټکټ باندې بدله کړئ او د شارټکټ په واسطه باندې یو نوی فولډر جوړ کړئ، نو بالکل تاسې کولی شئ چې شارټکټ په واسطه یو نوی فولډر جوړ کړئ. یو ساده شارټکټ دی، کنټرول شیفټ پلس ان. دا بټن به تاسې یو ځای ووهئ، نو ستاسې لپاره به یو نوی فولډر جوړ شي چې بیا تاسې کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. که چیرې تاسې وغواړئ په کمپیوټر کې یو فولډر رینیم کړئ، یعنې نوم یې ور بدل کړئ، نو معمولا تاسې به د یوې طریقې نه ډېره استفاده کوئ. دلته یو نیو فولډر ما سره دی، تاسې به دې باندې کلیک کوئ او بیا به راځئ رینیم ته. دې لارې نو تاسې یو فولډر رینیم کوئ. خو که چیرې تاسې غواړئ چې دغه کار هم په شارټکټ باندې وکړئ، نو بالکل تاسې یې کولی شئ. دې فولډر باندې ودرېږئ او د کیبورډ نه F2 بټن ووهئ. تاسې ته به د رینیم آپشن درکړي او تاسې کولی شئ دې نه وروسته د F2 بټن په وهلو سره یو فولډر رینیم کړئ. تاسې کولی شئ دغه کار په نورو آیکنو نورو سافټویرو باندې هم وکړئ، لکه ګوګل کروم. زه غواړم چې د دې نوم بدل کړم، نو تاسې کولی شئ F2 بټن ووهئ او دې ځای نه ډایرکټ دې ته نوم بدل کړئ. که په یو ویډیو فایل وي، که هغه تصویر وي، که هغه یو MP3 فایل وي، که سافټویر یو په یو نوی فولډر وي، تاسې کولی شئ ټولو ته د F2 بټن څخه په استفادې سره د ټولو نومونه ور بدل کړئ. غواړئ په فولډر باندې خپل عکس ولګوئ په یو فولډر باندې، نو تاسې کولی شئ له دوو طریقو نه دا طریقه وکاروئ. لومړی طریقه خو دا ده چې خپل تصویر آیکن ته بدلول دي. آیکن ته به خپل تصویر واړوئ، له هغې نه وروسته تاسې کولی شئ فولډر باندې خپل تصویر ولګوئ. هغه رایټ کلیک دلته پراپرټي ته راتلل او بیا کسټمایز ته به تاسې راشئ. دې ځای نه به چینج آیکن باندې کلیک کوئ او براوز ته به لاړ شئ. هر ځای چې ستاسې تصویر پروت وي، هغې ځای نه به تاسې خپل تصویر راواخلئ او دې فولډر باندې به یې اپلای کړئ. خو فلحال دلته ما سره آیکن په شکل کې کوم تصویر نشته دی، نو زه به دې فولډر باندې رایټ کلیک کوم او پراپرټي ته به لاړ شم. او یو بله طریقه تاسې ته ښیم چې څنګه کولی شو خپل عکس په فولډر کې راښکاره کړو. نو کسټمایز ته به تاسې لاړ شئ، دې ځای نه به چوز فایل باندې کلیک کوئ او دې ځای نه به خپل تصویر انتخاب کړئ. مثلا زه خپل تصویر انتخابوم او ډایرکټلی اپلای اینډ دین اوکې. نو فولډر باندې به ستاسې تصویر راشي، تاسې وګورئ دا تصویر په خپل فولډر کې راغلی. دا اوس که تاسې اوپن کوئ، په دې فولډر کې به دا تصویر موجود نه وي، خو دې فولډر باندې به دا تصویر اپلای شوی وي. نو تاسې کولی شئ دې طریقې نه هم استفاده وکړئ. که چیرې تاسې غواړئ چې په کمپیوټر کې یو بې نومه فولډر جوړ کړئ، نو دا به ستاسې لپاره یو څه ستونزمن وي، ځکه تاسې کله رایټ کلیک کوئ او دې ځای نه یو نوی فولډر جوړوئ او بیا غواړئ دا رینیم کړئ، یعنې نوم یې ور بدل کړئ. نو تاسې راځئ او دې ځای نه دا نوم پاکوئ. غواړئ چې بې نومه فولډر جوړ کړئ. اوس ګورئ دې ته ما نوم نه دی ورکړی، یعنې هېڅ مې نه دی پکې داخل کړی. کله چې تاسې د باندې کلیک کوئ، بېرته هغه نیو فولډر ورسره راځي، یعنې بې نومه فولډر نه جوړېږي. تاسې کولی شئ چې دغه بې نومه فولډر جوړ کړئ. نو تاسې به اول داسې کار وکړئ چې رینیم به یې کوئ. F2 بټن وهمه چې رینیم آپشن ته بوځي، همدغه ټیکس یا کومه لیکنه چې دې کې لیکل شوې ده دا به زه انتخاب کړم او دې باندې به رایټ کلیک کړم. چې کله مې رایټ کلیک کړ، دلته راځم او دې ځای نه زه زیرو وایډ جوینر وهم. صحیح ده. کله چې دې آپشن باندې تاسې کلیک کوئ او دلته بیا کلیک کوئ، نو تاسې لپاره به یو بې نومه فولډر په کمپیوټر کې جوړ شي. یو فولډر جوړ کړئ او هغې فولډر ته یو نوم ورکړئ. مثلا زه CON ورکوم، CON. نو کله چې زه دا نوم ورکوم، نو دا ماته وایي چې د سپیسیفاید ډیوایس نیم از انوالډ. صحیح ده، یعنې دغه نوم باندې زه فولډر نشم جوړولی. یا PRN ورکوم، په دې نوم باندې هم زه فولډر نشم جوړولی. که چیرې تاسې مخکې ته نه وي اورېدلي، نو دا به ستاسې لپاره نه وي چې په دې نومونو تاسې فولډر نشو جوړولی. داسې ډېر نومونه شته چې د هغې په واسطه مونږ یا هغه نوم مونږ دې فولډر ته نشو ورکولی او په دې نوم سره مونږ فولډر نشو جوړولی. دا چې دا فولډر په دې نومونو باندې ولې نشو جوړولی او څنګه کولی شو په دې نومونو باندې فولډر جوړ کړو، دا په را روانه ویډیو کې به تاسې ته دروښودل شي چې څنګه دغه نومونو باندې فولډر جوړ کړو او دغه نومونه چې مونږ کله فولډر ته ورکوو ولې په دې نومونو باندې فولډر نه جوړېږي. په را روانه ویډیو کې به په تفصیل سره تر تاسې در ورسېږي. نو دا د فولډر اړوند یو څو په زړه پورې معلومات. په دې هیله چې دغه معلومات مو خوښ شوي او یو څه نوي به مو ترې زده کړي وي. که چیرې تاسې غواړئ چې همدا ډول معلومات تر تاسې نور در ورسېږي، نو تاسې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو نورو سره شریکه کړئ. تر بیا چې ستاسې درانه شوپړ ته حاضرېږم، تاسې په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.